پراتلونکو کې وکولای. اسلامي امارت د 100 تنو یتیمانو او معلولینو لپاره د حرفوي زده کړو زمینه برابر کړه. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د 100 تنو معلولینو او یتیمانو لپاره په شپږو برخو کې د 3 میاشتنۍ حرفوي زده کړو زمینه برابر کړه. د یادو زده کړو پرانیسته نن د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شوه. په غونډه کې د یاد وزارت مرستیال مولوي عبدالحکیم حقانی وویل اسلامي امارت خپل بچیانو ته د روزنې او هغوی ته د کار زمینه برابرول خپل مسؤلیت ګڼي. همدارز مولوي عبدالحکیم له یادو زده کوونکو وغوښتل چې له دغه زرین فرصت څخه سالمه استفاده وکړي. نو موږ ځان د دې له وجې نه مکلف بولو چې دغه قشر ته چې د دغه مسؤلیت د دغه وزارت له مسؤلینو سره ده دا خدمت وړاندې کړو. دا خپله یو وجیبه او فریضه ګڼو. د شهیدانو مالونو چارو مالی و اداري رئیس مولوي کلیم الله افغان وویل د اسلامي امارت مشرتابه سکهال د شهیدانو او مالونو چارو وزارت ته 12 میلیارډ افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې وه ترڅو یتیمانو کونډو مالونو ته په سمه توګه توزیع شي. وزرا مقام د مرحمت او د دوی د انتهایی ترحم له کبله څخه د شهیدانو معلولینو وزارت ته سږ کال هم لکه د تیرو کلو اړوند سږ کال 12 میلیارډ افغانۍ تخصیص په اختیار کې ورکول شوی دی. همدارنګه افغان زیاته کړه له 3 میاشتو راهیسې یاد وزارت د هیواد په ټولو ولایتونو کې په الکترونیکي ډول کونډو او یتیمانو ته خپل حقوقو تقسیم شروع کړی. په خبره اسلامي امارت د معلولینو او یتیمانو ته د مرستو په ویشلو کې هیڅ تنګ نظري نه ده کړې. شهیدانو معلولینو وزارت په دې کې هیڅ تنګ نظري او بخل نه دی کړی بلکې د اسلامي امارت د مشرتابه له دستور سره سم د هیواد ټول معلولین په قانون کې داخل دي. هغو ته به مرستې ورکول کیږي، نقدي مرستې جاري دي ورکول کیږي. یعنی هغه که د اسلامي امارت اړوند معلولین دي یا د شهدا او ورثه ده او که د نورو ادارو یا تیرو حکومتو د رافات دي یا تبعیدي یا هغه د روسانو د وخت معلولین چې رافات دي هغو ته بلا توفیره بلا تبعیضه د بانکي سیستم له لارې څخه ملي بودیجه د شهیدانو معلولینو وزارت د قانون سره سمه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې د چې له دې وړاندې هم د اسلامي امارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 3 میاشتو په موده کې 300 تنه معتادین له حرفوي زده کړو فارغ او هغو ته یې د کار زمینه برابره کړه. محمد عمران سرکوټوال، حریت رادیو، کابل.